سلامونه او احترامات مو منئ ښه راغلاست. دا هم د نن ورځې مهم خبرونه. د سیاسي احزابو د مذاکراتي ټیم غړي حفیظ منصور تایید کړی چې قطر کې د خبرو پر کړنلاره سلا شوي او په خبره د ولسمشرۍ ماڼۍ مخالفت دا بهیر نشي ځنډولی. په روزګان کې د دولتي ځواکونو په برید کې ګڼ شمېر ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د خورشید تلویزیون د پخواني رئیس او یوې خبریالې مړي موندل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي د دوحې له تړون وروسته پر امریکایي ځواکونو بریدونه کم شوي. فارن پالیسي ورځپاڼې خبر ورکړی چې بایډن به د ټرمپ له لوري پر نړیوالې جنایي محکمې لګول شوي بندیزونه ختم کړي. بریتانیا له مصالحې عالی شورا غوښتي چې خپل تشکیلات باید ژر تر ژره تکمیل کړي. ترکیه کې د پوځ سلګونه افسران په عمري بند محکوم شوي. سومالیا کې د امریکا د استخباراتو CIA لوړ رتبه افسران وژل شوي. کشمیر کې د وسلوال برید له امله 2 هندي پوځیان وژل شوي. د خبرونو پای.